बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थर्ड लेक्चर तखरा लास په دې لیکچر کې موږ تاسو د مایکروسافت ورډ په پاراګراف ګروپس کمانډ باندې موږ تاسو خبره کوو چې د هوم ټیپ یو د ګروپونو څخه یو ګروپ ته چې مختلف کمانډ لري. په دې باندې موږ تاسو چیک او خبره کوو. دا هم د پاراګراف کله چې موږ تاسو زیات پاراګراف لیکلی وي د هغه لپاره چیک کې استعمالیږي. مثال په ډول باندې دلته ما یو چیک کړی دی، یو پاراګراف لیکلی ده. نو پاراګراف اړوند نو دلته مثال په ډول باندې ما یو پاراګراف لیکلی ده او پاراګراف چې ده this is my third lecture and I will be presenting words lectures furthermore, so be with me. دا یو چې د پاراګراف ما ولیکو چې مطلب له یو سنټینس یا څو سنټینس ما په دې کې چیک یې رايوځای کړی. دا یو پاراګراف ما چیک کړی ده، لیکلی ده. نو دې پاراګراف اړوند په دې کې چې د ټول کمانډونه په دې کې چې موجود دي، نو دا کمانډونه تاسو چیک کولی شئ. د دې لارې د جو لومړی کمانډ چې د پاراګراف ګروپس کمانډ څخه موږ تاسو دلته وایو. لومړی کمانډ دغه د مثال په ډول باندې دغه کوم سنټینس چې زه دا غواړم چیک کوم منځ ته وړم، یعنې د دې الاینمنټ چې د هغه چیک کوم چینج کوم. نو دا په دې باندې زه دا ورسره چیک کوم منځ ته وړم. نو دغه جمله ماته چې سوه منځ ته راغله. که یا غواړم لیفټ طرف ته یا چپ طرف ته وړم، بیا چپ طرف ته وړای شم، ښي طرف ته یې وړای شم، چپ طرف ته، ټولو ته تاسو چیک کولی شئ وړای شئ. بله خبره دا ده، بله خبره دلته موږ تاسې بل یو کمانډ لرو جسټیفای لو مطلب جسټیفای کمانډ لرو. جسټیفای کمانډ کې عموما چې ترسره کېږي، عموما د لیکنې هغه سټرکچر چې کېږي ارګنایز کېږي یا تنظیمېږي. د مثال په ډول باندې ما یو دلته لیکنه کړې ده چې مطلب ما دلته لیکنه کړې ده، مطلب یو چا نوم مې لیکلی ده چې هغه شیخ خان، او بل لیکنه مې بیا دلته په دې منځ کې کړې ده سجان، بیا مې بل دلته پسې کړې ده. دغه لیکنې ډول چې ده ټول چې ده بدل ده او ان ارګنایز ده، مطلب دا تنظیم نه ده. دې تنظیم کولو لپاره دا ټوله سلیکټ کوم او دلته راځم جسټیفای کمانډ باندې چیک کوم، کلیک کوم. نو هغه سره چیک کېږي جسټیفای هاي. نو په دې سره هغه چیک کېږي جسټیفای کېږي. جسټیفای هاي سره لوړه جسټیفای کېږي، جسټیفای میډیم کېږي، مطلب په دې منځ کې کوم هغه ده. جسټیفای لو ده چې په هغه سره هېڅ جسټیفای چیک صورت نه نیسي. او بله خبره هم په دې کې دا هم دی، مثال په ډول باندې دا یو لاین سو، دا بیا دا دوباره دا بل لاین سو، مطلب یو خط په یو لاین کې، دوهم ورډ په بل لاین کې، دریم ورډ په بل لاین کې. او د دې فل جسټیفای کوو نو بیا له دې سره چیک کولی شو جسټیفای هم کولی شو، یا دا داسې نیسو او دلته راځو عموما جسټیفای ته. نو په دې باندې چیک او کلیک کوو، هغه سره هغه چیک کېږي جسټیفای کېږي. د فل جسټیفای لپاره پریویس کې مو تاسو هغه اپلای کو، خو کاروان نه کو. خو د دې جسټیفای عمومي هغه چې کوم دا انسټرکشن هغه دغه د په دې باندې مخکې له مخکې تا د پاراګراف کوم کمانډس چې هغه الاینمنټ دی هغه به تا اپلای کړی دی. مثال په ډول باندې لومړی چې دا هغه لیفټ طرف ته ده، لومړی سنټینس، دوهم سنټینس هغه سینټر کې ده، او دریم سنټینس او څلورم سنټینس بیا په رایټ طرف کې دی. نو زه غواړم دا ټول چې کوم هغه مطلب په منظم ډول باندې کوم یو ځای ته راولم. نو جسټیفای باندې کلیک کوم، نو هغه چې کوم لاول حرف ته ما راوستي وو هغه به هغه حرف ته هغه حالت ته چیک کېږي راځي. یا که چېرته ټولو ته انتخاب کړئ او په دې باندې جسټیفای باندې کلیک وکړئ، نو بیا به هغه ټولې چیک کېږي، یو طرف ته چیک کېږي راځي. بله خبره په دې کې د هر لاین سره، مطلب د هر یو لاین سره نیو لاین سره تاسو څه اضافه کول غواړئ، نو له دې لارې هغه چیک کولی شئ، اضافه کولی شئ. نو په دې کې تاسې دا هم ورته اضافه کولی شئ، دا هم اضافه کولی شئ. ځینې وخت کې موږ تاسو چیک لیسټ کوو، بیا دا کوو، یا ځینې وخت کې مهم پوینټونه وي، نو د هغه لپاره تاسې دا چیک کولی شئ، اضافه کولی شئ. که مهم پوینټ چې ده هغه مطلب اټینشن ده د ما لپاره، هغه مهم پوینټ ده چې هغه باید چې موجود وي. نو دا یو مهم پوینټ ده. نو مهم پوینټونه تاسې دلته چیک کولی شئ، له دې لارې هغه پوینټ کولی شئ. نو دا خپله د پوینټینګ لپاره استعمالیږي. که چېرته غواړئ نان یې کوئ، نو بیا په نام باندې کلیک وکړئ، هغه به چې سي نان سي او هغه به چې سي نه راځي.
او دوهمه خبره د نمبر د ځینې وخت کې موږ تاسو کله سنټنسز لیکو یا ورډ لیکو یا لیټرز لیکو نو موږ تاسو نمبر ته ضرورت لرو نو هغه باید سارټینګ په ډول باندې هغه چک کېږي نمبر راځي مطلب که زه دلته دوهم کلیک وکړم دوهم نمبر راځي دریم څلورم او داسې تر اخره پورې ټول نمبر راځي نو هغه له دې لارې چک کولی شئ ورته انتخابولی شئ او دریمه خبره په دې کې هغه دغه داسې د مثال په ډول باندې یو هیډینګ ده هیډینګ ته موږ تاسو عنوانونه دي مطلب هر یو عنوان ته خپل هغه ورکوو یو عنوان ته یو رقم بل عنوان ته بل رقم نو لیست لایبرري له موږ سره موجود دی کرنټ لیست له موږ سره موجوده په دې کې تاسو کولی شئ بیا ټول لیسټونه ورته پکې چک مشخص کړئ یا دې یو نوی لیست سټایل هم ورته اساین کولی شئ نو دا هم د دې لپاره چک استعمالی شي بله خبره په دې کې هغه دغه ده په دې کې موږ تاسو کولی شو دغه کوم لیکنه چې د هغه اوس د رایټ نه شروع کېږي لیفټ طرف ته مطلب زه به دلته لیکنه کوم او هغه به کوم طرف ته ځي لیفټ طرف ته ځي دا هم موږ تاسو ته چینج کولی شو نو هغه لیکنه به له رایټ دا لیکنه موږ تاسو ورته چینج کولی هم شو د مثال په ډول باندې ما دلته لیکنه وکړه او زه ورته وایم چې دا له رایټ نه لیفټ طرف ته کړم مطلب زه به دلته لیکنه کوم هغه به له لیفټ طرف نه یا چپ طرف نه شي طرف ته راځي لکه پښتو خط چې دا هغه عموما د شي طرف نه چپ طرف ته ځي خو انګلیش بیا له چپ طرف نه هغه شي طرف ته راځي نو هغه لپاره دا استعمالیږي او بل دې ډایرکشن داسې مطلب د دې ډایرکشن باید په دې ډول باندې وي یا د دې ډایرکشن په دې ډول باندې وي نو دغه ډایرکشن یې بیا د ډایرکشن لپاره بیا دا استعمالیږي دا کمانډ چک کېږي استعمالیږي یا انټینټ لپاره استعمالیږي مثال په ډول باندې زه یو دا انټینټ کوم او د دې ډایرکشن باید په څومره حد کې موجود وي مطلب مخکې زه دې ته یو انټر ورکوم او دا د دې هغه چې دا انډینټ یې زیات ده نو غواړم انډینټ یې دې طرف ته کم نو دې طرف ته یو سپیس انډینټ کېږي او یا بیا دې طرف کم بیا انډینټ کېږي بل A to Z دا مطلب مثال په ډول باندې دا یو داسې لیکنه ده چې هغه باید A to Z چې دوهمه لیکنه دلته داسې ده چې هغه باید A to Z چې اورګنایز شي نو د دې د اورګنایز کولو لپاره د سارټینګ لپاره نو د ارینجمنټ لپاره موږ تاسو A to Z باندې کلیک کوو دا پاراګراف اسندینګ دی دا اورګنایز شي یا ډیسندینګ اسندینګ له A څخه تر Z پورې ډیسندینګ له Z څخه تر A پورې نو دا ټول نظر کې نیول کېږي او بل خبره چې د هیډر رو او نو هیډر رو په دې کې هیډر رو هم ورته انتخابولی ټول باید په دې حالت کې هغه څخه چې شي تنظیم شي او یا دلته ورته انتخابوم چې اسندینګ او دلته ټایپ ټکسټ ورته انتخابوم نمبر ډیټ دا ټول پکې ورته انتخابوم پاراګراف کې مطلب ورته هیډینګ 1 هیډینګ 2 نو هغه بیا هم چک کېږي د دې لارې ورته انتخاب کېږي او هغه بیا ټول په اسندینګ ډول باندې چک کېږي راځي بله خبره چې د لاین سپیس ته تاسو لیدلي وي ځینې کمانډس ځینې مونوګرافس یا ځینې لیټرز ځینې میګزین چې وي د هغوی د لاینونو ترمنځ زیاته فاصله موجوده وي یا کمه فاصله موجوده وي خو یوژول کې موږ تاسو 1.15 کوم هغه چې دا سایز هغه استعمالوي د مثال په 1.5 2.5 او 3.5 دغه چې د یو هغه انکریزد هغه سایز د هغه دلته استعمالوي خو په دې کې 1.15 دغه هغه سایز د لاین سپیسینګ لپاره چې هغه موږ تاسو به چک کولی شئ معمول یا یوژول لپاره استعمالولی شئ که چېرته نو دا د دوی ترمنځ چک کېږي هغه لاین چک کېږي اضافه کېږي بیا د خپلې خوښې لاین هم ورته اضافه کولی شو یو سپیس ریموو کولی شو یو سپیس پکې اډ کولی شو نو مختلف قسمه کمانډس په دې کې چک کولی شو اپلای کولی شو او بله خبره دا ده چې کله پاراګراف موږ تاسو انتخاب کو خپل پاراګراف ته کولی شو له دې لارې د هغه بیکګراونډ ته موږ تاسو څومره ایریا یا څومره هغه موږ ته انتخاب کړی نو د هغه بیکګراونډ ته موږ کولی شو مختلف قسمه رنګ له دې لارې چک ورکړو مثال په ډول باندې دغه رنګ زه بیکګراونډ ته زه دغه رنګ ورکوم نو هغه بیکګراونډ کې به داسې کله زه لیکنه کوم نو دا رنګ به چک کېږي چلیږي او په هغه باندې به موجود وي بل دا زه بارډر سټایل ته مثال په ډول باندې په دې کې ماته د دې لیکنې ته زه ټاپ ته بارډر ورکوم نو ما ټاپ ته بارډر ورکوم عموما دا ټیبل لپاره استعمالوي د لپاره هم استعمالیږي او یا زه غواړم مطلب لیفټ طرف ته دې هم چی راشي یو بارډر راشي یو لیکنه زه غواړم هغه په ټیبل کې ځای پر ځای کړم رایټ طرف ته دې هم بارډر راشي نو د دې شي طرف ته به هم چی راشي یو لاین راشي او باټم طرف ته دې هم چی راشي یو بارډر راشي نو دا په یو ټیبل کې په یو رو کې د لیکنه چیکه واچوه نو دې چې بیا یو د لیکنه چی سوه یو سپیسیفیک لیکنه سوه آل بارډر بیا په ټوله کې مثال په ډول باندې اټینشن ته په یو وار باندې زه آل بارډر ورته انتخابوم نو هغه بیا ټول په آل بارډر سره بیا هغه ټول یو رقم رایټ لیفټ او باټم او ټاپ ته ټول چیرز بارډر راځي خپله بارډر هم رسمولی شو بارډر لپاره مختلف هغه هم شیډینګ هم لرو
په دې کې مختلف شیډینګ دی موږ سره موجود دي هغه کسټم کې تاسو راځي دلته ورته انتخابولی شئ یا دلته راځئ کلرونه دي هغه دي بارډر کلرونه دي مثال په ډول باندې په دې کلر کې ما باید بارډر راشي او بله خبره په دې کې مطلب بوکسز دي دا دغه کوم رنګونه دي مختلف قسمه دا کې انتخابولی شئ پیج بارډر کې مختلف قسمه رنګونه دي هغه تاسو انتخابولی شئ شیډینګ کې دي راځي نو دا ټول چیک کولی شئ ورته انتخابولی شئ نو په دې اپشن نه لرئ بیا دلته نور تاسې پټ او سانتي متر دا هم ټول چیک کولی شئ ورته انتخابولی شئ نو دا هم چې و د بارډر اړوند انساید ورټیکل بارډر نو هغه باید بارډر به چیرې راشي په ولاړ بارډر به راشي هورزنټل بارډر په دې شکل باندې راشي ورټیکل بارډر بیا په دې شکل باندې راشي مطلب لاندې به راځي ورټیکل او هورزنټل بیا دا پروت راځي نو دا ساحه کمه ده ما په ساحه کمه چیک کړې ته ورته انتخاب کړې ده دا و پیج پاراګراف ګروپس کمانډز انشاءالله په راتلونکي کې به موږ تاسو په سټایل باندې خبرې کوو